نو کوه نمبر 2 او دا کور نه تاسو اندازه اخیستې شي. دا کور تاسو د شاټونو کې وینئ دې چاردیوالي چې کومه ده نو هغه هم نشته او چې مونږ رانوتو په دې ګیټ باندې د دوی ګیټ هم نشته. دا دردونو کړهونو سره هر زندگی کړو دا لاچارو لوی خدایا خو بیا هم ستا بندگی کړو یا الله 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 دلا چارو لوی خدایا مونگستا هم بندگان یو د دی وقت خر زور ور مونگا پر خودی پا میدان یو دوی دیخ پلا بادشاہی کړي مونږ بخپلا مالنګي کړو یا الله 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 تیر ویدی دوی شوپ عشرت کی تل گزرانا خیر کمری پاگاون کی یتیمانو غریبانو مونگا سیری گریوانو نا گرزاو تل سادگی کو یا اللہ 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 تیر ویدی دوی شوپ عشرت کی تل گزرانا خیر کمری پاگاون کی یتیمانو غریبانو مونگا سی ماشاءالله 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 اجرا ته وبدي وکړه کله وبدي وکړه ماشاءالله ماشاءالله یا اللہ 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 نفرتونو پدی دور کی خوبیا هم دا سی غم خوارشتا دا ظالم خیتا تورا دا حیدر علی کرارشتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو تاسو مخکې کتلی وه مونږ تاسو ته په ویډیو کې چې زموږ یو بل دغه ته ضرورت دی نو کوه نمبر 2 او دا کور نه به تاسو اندازه اخیستی شئ. دا کور تاسو د شاټونو کې وینئ دې چاردیوالي چې کومه ده نو هغه هم نشته او چې مونږ رانوتو په دې ګیټ باندې د دوی ګیټ هم نشته. امیر صاحب سره خبرې کوو چې امیر صاحب هغه شتمن خلک چې کوم دي مسافرونه چې کوم دي هغه دا مرسته کړې ده هغوی ته دواګانې وکړي او هغوی چې دی نو هغوی دا هم ورکړي چې زمونږ پاکستاني چې کوم دي هغوی دا مرستې کوي او امیر صاحب تاسو
دا چې د امداد کړی الله پاک دې ولدی عوض ورکړي داسې غریب خلکو سره سره امداد کړي پاکستان د غربت دی خلک غریبي شته کمزوری خلک شته دا سړی دی دا ډېر زیات کمزوری دی کور یې ډېر زیات چې کوم حقیقت ته چې دا حق چې دوی د کسانو بلال جان چې کوم دا حق راوړو حقدار دی ځکه دې سړي چار دیواري هم پوره نشته په کور یې ورم نشته او د هیڅ حقدار دی دغسې الله پاک د هر چا ته توفیق ورکړي چې د خپلو غریبانو باندې امداد کوي موږ ډېر زیات شکر ګزار یو الله دې موږ بدله ورکړي او موږ هم شکر ادا کوو چې خدای پاک د دې نه ډېرې زیاتې ورکړي چې د نورو غریبانو سره امداد کوي او دغسې زموږ ملک چې کوم دی هغه سودحال شي زموږ د مسافرو وروڼو ډېر زیات شکریه ادا کوو امیر صاحب چې کومې خبرې مو کړې تاسو واورېدې دا وایي چې دا مستحق دی نو مونږ یې نو په کلي کې نه روزګار شته زموږ د ملک دغه صورتحال تاسو پوهېږئ چې کرونا وبا هم راغلی ده مونږ له پکار دی دا حاجي دی د موټر ضرورت و د کوي نو هغه ورته الحمدلله مونږ ویستو اوس د دوی په دې دغه باندې ورم نشته چل الله پاک اوس ورکړي دوی دا ور او بیا دوی دا چار دیوالي چوتوي شي نو ډېره زیاته مننه به ستاسو د غونډو ملګرو حاجي دا راته ووایه چې اوبه نه وي نو څه اوبه نه نو غټ اوبه دا هغې یو میلیون خو به څه لږ کم دی دی خو ابو دې مونږ په باټو کې اوبه راوړئ ګاونډیان هم راوړئ اسکل به مونږ په باټو راوړئ انجل دې مونږ خپل ته کوي اوس ته اوبه ولګېدې موټر راته ولګېدې نو څه انشاءالله خوشحالي مې ډېره غټه خوشحالي به بس بټن راوړ اوبه مې لګي هر قسم تکلیف نه مو خبر هته هغه مسافر ملګری چې مرسته کړې دوا به ورته کوي دواګانې اوبه به خلکو راوړي غونډو مسلمان ته به انشاءالله د دې خیر د خدای ډېره مننه امیر صاحب په تبلیغونو کې ډېر ګرځي نو هغه مسافر ملګري صرف د دې لپاره دی پاکستان ته مرسته کوي چې مونږ په دوا کې یاد ساتي نو هغه غونډو ته به دوا وکړو دوا ورته وکړو امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایه ته زموږ نه راضي شي موږ له سعادت زندګي راکړې د فتنو فساد نه مو ساتي حضور علیه السلام چې څومره د خیر دعاګانې په ټولو کې زموږ پوره پوره ایسو د کومو شرونو نه پناه وکړي الله موږ د هغې نه وساتي کوم مسافرونه دي خدایه ته ورله ډېر خیر ورکړي ته ورله ډېر زیات خیر ورکړي الله د خپلو خزانو نه ورله ورکړي څوک چې ستا په در کې د غریبانانو سره امداد کوي الله ته امداد وکړي څه شرعي حاجات یې خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي څه کمې بیشي الله ته زموږ نه راضي شي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين برحمته ډېرو عزتمن درونو تاسو خو دغه خپرونه هم دا وه د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره زیږېږم ښه وخت هم غواړم دلوي الله پامان رور مونگا پرخودی پا میدان یو دوی د خپلا بادشاہی کړي مونږ بخپلا مالنګي کړو